تازه په سپین بولدک کې جګړه دا چې بیا څنګه رامنځته شوې ده پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. په کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني پوځیانو په چمن کې یو ځوان وژلی او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د سرچینو په خبره پاکستاني پوځیانو خلکو ته ګوتڅنډنه کړې که لاریون وکړي له ورته برخلیک سره به مخ شي. وژل شوی ځوان رباط نومیده چې لومړی د پاکستاني پوځیانو له خوا په ډزو وژل شوی او وروسته یې مړی له ځان سره وړی دی. د سرچینو په حواله پاکستاني پوځیانو خلکو ته ویلي چې د رباط مړی هغه مهال خپلې کورنۍ ته سپاري چې ژمنه وکړي په راتلونکي کې لاریون نه کوي. دا یادونې ده چې له میاشتو راهیسې په چمن کې میشتو خلکو د پاکستاني حکومت د هغې پریکړې پر وړاندې پر لت روان کړی چې پر ډیورند کرښه د اوښتو راوښتو لپاره پاسپورټ حتمي کوي. دمګړی څوک له ویزې او پاسپورټ پرته د سپین بولدک او چمن له دروازې د کرښې دواړو غاړو ته د اوښتو او راوښتو اجازه نه لري. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.